څرنګه کولی شو داسې یو بزنس رامنځته کړو، داسې یو کاروبار شروع کړو چې هغه زموږ له شتون څخه پرته وکولی شي پرمختګ وکړي، زموږ له شتون څخه پرته وکولی شي پیرودونکو ته ارزښت وړاندې کړي، او زموږ له شتون څخه پرته وکولی شي چې ادامه وکړي او پرمختګ وکړي. ډېر داسې کاروبارونه به تاسو لیدلي وي، د بزنسونو ډېر بنسټګر به مو لیدلي وي. کله چې یو بزنس پیل کړي، یو کاروبار شروع کړي، او کله چې دوی له بزنس څخه لاړ شي، دوی کله په هغه کاروبار کې چې نه وي، دوی بزنس هم نه وي، دوی بزنس هم سقوط کوي. یعنې دوی وجود دغه دوی په بزنس پورې اړه لري. کله چې دوی نه وي، بزنس هم شتون نه لري. د بېلګې په توګه تاسو به ډېر داسې ډاکټران لیدلي وي چې یوه معاینه خانه یې جوړه کړې وي، او هغه معاینه خانې ته پرمختګ نه وي ورکړی، د هغې لپاره یو سیستم نه وي رامنځته کړی، او کله چې دوی معاینه خانه کې وي ګټه لري، او کله چې دوی په معاینه خانه کې نه وي دوی ګټه نه لري. دې ته ورته ډېر داسې بزنسونه شتون لري. تاسو څرنګه کولی شئ چې د دې لپاره یو سیستم جوړ کړئ، او کوم ګامونه باید تاسو واخلئ چې دغه ډول ستونزو مخه ونیسئ. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته 8 ګامونه بیان کړم. لومړنی ګام دا دی چې تاسو داسې یوه مفکوره باندې کار شروع کړئ چې هغه په یوه کس پورې اړه ونه لري، یا په ځانګړو کسانو پورې اړه ونه لري. هغې ته وکولی شئ چې یو کس بل راولئ، بل کس هغه کار مخته بوځي. کله چې تاسو داسې مفکوره ولرئ چې هر څوک په هغه کې وکولی شي استخدام کړئ، وکولی شي په هغه کې وګمارئ، تاسو کولی شئ چې د خپل بزنس لپاره یو سیستم جوړ کړئ، او تاسو په ځای بل څوک وکولی شي هغه کار تاسو ته ترسره کړي. دویم ګام چې تاسو باید اخلئ هغه دا دی چې هغه مرحلې د کارونو چې کومې دي، هغه کارونه چې باید ترسره شي، هغه تاسو معین او مشخص کړئ. کله چې یو چا ته یو کار وسپارئ، هغې ته د یوې چک لیست په بڼه ووایئ چې دا کارونه یې تا دي، او دا کارونه باید تاسو ترسره کړئ. هغه مرحلې د کارونو چې دي هغه باید تاسو مخکې له مخکې تجربه کړئ، هغه کارونه باید تاسو مخکې له مخکې ټیسټ کړئ. دریم ګام چې تاسو باید اخلئ هغه دا دی چې تاسو باید د بعضې مدیریتي سیستمونو څخه ګټه واخلئ. بعضې مدیریتي سیستمونه دي، بعضې سافټویرونه دي چې تاسو لپاره په تصمیم نیونه کې، تاسو لپاره تاسو د بزنس په تحلیلولو کې مرسته کوي، تر څو تاسو پوه شئ چې بزنس به کوم لوري باندې روان دی، څوک کوم کار ترسره کوي، او کوم کار نن ترسره شوی دی، او کوم کار نه دی ترسره شوی. څلورم کار چې تاسو ترسره کوئ، څلورم ګام چې باید تاسو واخلئ هغه دا دی چې تاسو باید غوره کسان استخدام کړئ. غوره کسان دا معنی چې کله چې تاسو یو کار چا ته ورسپارئ، د هغې لپاره هغه مناسب وي. هغه کس داسې نه وي چې وړتیاوې د هغه لپاره مناسب نه وي. کله چې تاسو داسې کسان په خپل بزنس کې وګمارئ چې هغه لایق نه وي، هغه د هغه کار وړتیا ونه لري، او کله چې تاسو دغه بزنس څخه لاړ شئ، تاسو بزنس هم سقوط کوي، ځکه هغه کسان نشي کولی په ښه توګه هغه بزنس مخته یوسي. پنځم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه په مالي برخه کې چې کوم لګښتونه ترسره کېږي، او کوم عواید چې تاسو بزنس او کاروبار ته راځي، د هغې لپاره د نظارت او کنټرول سیستمونه دي. یعنې تاسو باید هغه عواید کنټرول کړئ، هغه لګښتونه چې دي هغه باید تاسو کنټرول کړئ. تر ټولو مهمه برخه چې د مالي برخه ده، کله چې هغه تاسو له واک څخه ولوېدله، بیا تاسو نشئ کولی چې په خپل بزنس باندې واک ترلاسه کړئ. شپږم ګام باید چې تاسو واخلئ هغه دا دی چې تاسو داخل کې چې کوم کارکوونکي دي، د هغوی ترمنځ چې کوم سیستم دی، د هغوی ترمنځ چې کومې اړیکې دي، هغه باید تاسو ورغوئ، او دا چې هغه تاسو کارکوونکي چې د پیرودونکو سره څرنګه باید اړیکې ونیسي، څرنګه هغوی باید جذب کړي، څرنګه باید هغوی ته خپل خدمت وړاندې کړي، دغه باید تاسو په ښه شکل سره ټیسټ کړئ، د هغې څخه وروسته خپلو کارکوونکو ته ورسپارئ. اووم کار چې تاسو باید ترسره کوئ هغه دا چې تاسو په دوامداره توګه باید غورهوالی وکړئ، په دوامداره باید فیډبک له خپلو پیرودونکو څخه واخلئ، او په دوامداره توګه باید تاسو خپلو بشري سرچینو ته، همدارنګه نور کوم سیستمونه چې تاسو په خپل بزنس کې دي هغې ته تاسو وده ورکړئ او پرمختګ ورکړئ. اتم کار چې تاسو ترسره کوئ هغه دا ده چې کوچنی خطر مو چې تر سترګو کېدلو، کوچنی خطر مو چې لیدلو، هغه باید تاسو په لومړي سر کې خنثی کړئ، اجازه ورنه کړئ چې هغه باید لوی شي، هغه باید مرکب اغېز رامنځته کړي. د بېلګې په توګه کله چې په بزنس کې تاسو وینئ چې کارکوونکو ته یا مثلا پیرودونکو ته ښه خدمت نه وړاندې کېږي، یا یوه ستونزه ده، هغه باید تاسو په هماغه وخت کې له منځه یوسئ، تر څو هغه ستونزه لویه نه شي، هغه ستونزه غټه نه شي. تاسو په کومنټ کې راته ولیکئ چې نور کوم ګامونه دي تر څو زموږ بزنس یو ښه سیستم ولري، زموږ بزنس یو ښه سیستم جوړ کړي. تر بل ویډیو پورې مو په الله جل جلاله سپارم.